زما خوږو ملګرو نن خو مونږ بونیر ته راغلي را رواني په لاره باندې خپل پروګرامونه بس تاسو ته لپاره کوو. په دې پروګرام کې چې دی تاثیر صاحب دی، ابرار نادان صاحب دی او زمونږ خوږ ملګری باسط علي باسط صاحب نو د ډېر زیات خوشاله دی. باسط صاحب ډېر زیات خوشاله دی. مینوال هم ستاسو د خوشاله ولو لپاره مونږ راغلي بونیر ته. خدای شته په ځان باندې ډېر تکلیفونه هم تیر کو نو دلته راغلي. نو باسط صاحب په دې روانه کې تاسو ته مینوالو یو څو شعرونه ډالۍ کی. مننه کوم سره پترات صاحب تاسو د ابرار نادان صاحب د مینوالو سره جیو روماني غزل نه ملي کړي تاسو ته ډالۍ کوم چې شعرونه به غوړو باسط صاحب جی دا چې کوم د جون وس سفر روان دي کنه زمونږ جی نامو سره په دې پروګرام کې جاوید شاه درمان صاحب جی واغی را روان دي ان شاء الله را روان دي څنګه نو خوان ډېر زیات که خیر یا غیر الله په خیر راولي او موږ دې الله په خیر ورسي ان شاء الله. نو پروګرامونه ان شاء الله د دې مینوالو د پاره ورسره ریکارډ کوو. ګرانو مینوالو پترات صاحب او پړمبي ځل سره راغله او امید ساتم چې رانه خوشاله شي او د ټول مرګرو نه چې خبره نه د ټول مرګري لړ نشي کنه څنګه باسط صاحب کوله خبره جی. نو دا چې خو مونږ نادان صاحب بونیر ته ډېر راغلي خو په داسې شغل او په داسې پروګرام دا زمونږ اډمبه ځل دی او حقیقت ډېر خوان دی او درمان صاحب سره به ملاقات پکې ان شاء الله وشي. او دا چې اوس چاله روان نو انور خیال او نصیب درونه دي نا ادب سره تعلق ساتي. ښه شاعر دی انور خیال صاحب او خلیکل کی مونږ سره د پبو مشاعره کې یو غزل شریک کړ. خدای شته زما ډېر زیات خوښ شو خلیکوال. نو دا واقعي خبره ده مینوالو ملګرو چې د بونیر خپل شاعران دي او خپل خیالونه دي او خپل وطن هم دی چې څنګه شاعران خولي دي داسې وطن خولي. تر څه جی دا باسط صاحب نه بزرګ غونډه یو سو الفاظونه ریکارډ کو جی نو ډیره غټه مزه به وکي نوالو لم ټایم نه خرابو جی باسط صاحب انډو راته اول نه جی ولې نه وی زړه کې کو جی زړه کې کو ستا زما عزت وي زبدا سينو زړه کې کو ستا زما عزت وي زبدا سينو ما سره ستا کو محبت وي زبدا سينو مننه کو. رقیب ستا مخ کې راته وکړلې بلا خبرې رقیب ستا مخ کې راته وکړلې بلا خبرې کو تا کې سنا س غیرت وي زبدا سينو مننه کو. او ما به جانانه جړاګانې داسې نه کولې ما به جانانه جړاګانې داسې نه کولې مینا کول کوستا عادت وي زبدا سينو. او هر وا غوسه بدیره دی را توای ګلا پترات صاحب جی هر وا غوسه بدیره دی را توای ګلا وستا خبرو کې اولپت وي زبدا سينو. او استاد هجران پسرو لمبو بس وزیدم ولې استاد هجران پسرو لمبو بس وزیدم ولې مینا کې ستا کو صداقت وي زبدا سينو. او د اخیری شعر دی چې باسط به بیا د غیر غمازو سفر وا کولا باسط به بیا د غیر غمازو سفر وا کولا په ما ماین کا حقیقت وي زبدا سينو. ډیر مننه ګرانو ملګرو نور پروګرامونه به ان شاء الله تاسو ورستو اوري که خیر ان شاء الله دې ریکارډ کو که خیر ریکارډ کو بس تاسو د پاره خاص د مسافرو څوک چې د شعر او شاعري سره څوک مینه لري نادان صاحب نو خاص کر منګه دا مینوالو لپاره لګیای د بل پروګرام پورې راکې اجازه د لوی الله په امان. ډیر مننه.